د کوچني اختر په مناسبت چې د مسلمانانو یو له سترو جشنونو څخه دی، د مزار شریف ښار په بازارونو کې د ښاریانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. دوی چې د اختر لپاره د اړتیا وړ توکو د پیرلو په موخه راغلي دي، له شته خوندي چاپیریال څخه خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د امنیت د ټینګښت په ترڅ کې به د اختر د لمانځلو لپاره د چمتووالي زمینه برابره شي. از امارت اسلامی ما شکرگزار هستیم. دیگه بسیار زیاد امنیت ها تحمیل است، کدام گپی نیست. انشالله همیشه قبلا که بود زیاد ما پریشان بودیم، از خانه برآمدن نمیتونستیم. حالا فعلا در این شرایط که ما میبینیم شکر الحمدلله خیلی امنیت خوب است. فعلا همین مدت 3 سال تقریبا 4 سال بودیم دیگه که امارات اسلامی آمده. تردد در بین شهرها خوب است، از نگاه امنیت، از نگاه دزدی یا سرقت چیزا خیلی خوب است. امنیت الحمدلله در شهر مزار شریف بسیار خوب است. در هر حساب الحمدلله پلیس مردم پلیس مجاهدین تلاش داره و تلاش کردن. الحمدلله بسیار امنیت خوب است. د دغه ولایت اوسیدونکي همداراز بیا هم له امنیتي ځواکونو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې هم د شته امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. خواهش ما از نیروهای امنیتی همی است که امنیت حفظ کنن و تدابیر امنیت از این کده بیشتر بکنن. فعلا امارات اسلامی که امنیت بسیار به وضعیت خوب میگیره. ده همیشه روز که از نه شب خواب داره نه روز 24 ساعت که از به خدمت مردم است. همیشه به همین است که چه بگه تا اینکه بتوانم ما خدمت مردم بگیم ایده بسیار به آرامی به خوبی سپری بکنم. به خاطر همین که خیلی امنیت خوبی داریم ما فعلا در الحمدلله. روزای دیگه هم از مردم هم خواهشمندیم، از مسئولین هم خواهشمند هستیم که مردم با دولت همکاری کنه و دولت هم برای امنیت تامین امنیت برای مردم هم کمی بیشتر توجه داشته باشه. په همدې حال کې د بلخ ولایت امنیه قماندان د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو په اړه معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. نوموړي له ښاریانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. موږ الحمدلله په ښار په ولسوالۍ په حوزات کې ټول کې امنیتي وضعیت ډېر ښه برابر دی او د شپې او د ورځې مو ګزمې شته، چیک پوینټونه هم شته او خلک ډېر راضي دي. نو الحمدلله د امنیت برخه کې موږ ته کوم مشکل نشته. نو کوم څوک د امنیت برخه کې وغواړي چې اخلال وکړي هغه الحمدلله ژر تر ژره ګیر شوي دي او ګیرېږي چې له امنیتي وضعیت فی الحال ډېر ښه برابر دی. په تیرو کلونو کې د اختر پر رسیدو سره د ناامنیو د احتمالي پیښو په اړه به اندېښنې موجودې وي، خو د اسلامي امارت په بریا سره په هیواد کې د سولې او ثبات فضا رامنځته شوې او خلک له کومې اندېښنې پرته د خوښۍ له دغه ډول ورځو څخه لمانځنه کوي.